السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، زه هر وخت ستاسو لپاره نوې ویډیو کوم، د یوټیوب په باره کې وي، که د فیسبوک په باره کې وي، که د ټیک ټاک په باره کې وي، خو نوې ویډیو راوړم. زه به نن تاسو ته وخت درښیم چې پر څه وخت تاسو ویډیو پورته کوئ، کوم صحیح وخت دی. خوږو دوستانو، خو تر دې وړاندې چې زه تاسو ته صحیح وخت در وښیم، که چیرې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل سبسکرایب هم کړئ او په خوا کې په دغه نږدې چې کوم د زنګ نشان دی، د بیل آیکن دی، دا هم ووایئ، ځکه چې بیا تاسو ته نوټیفیکیشن درځي. خوږو دوستانو، نو ستاسو ټایم نه ضایع کوم، راځم د موضوع خواته. خوږو دوستانو، زما د نن ټاپک دی صحیح وخت. صحیح وخت کومه دی دوستانو؟ خلک کنفیوز وي چې پر کوم وخت باندې به زه ویډیو پورته کړم چې ډېر لیدونکي راسي باندې. دوستانو، داسې دي چې پر یو وخت تاسو یو ویډیو پورته کړئ، هغه وایرل سي، خو فکس پر هغه وخت بله ویډیو پورته کړئ، هغه وایرل نه سي. صحیح دی دوستانو؟ دا فکس د ټایم سره هم کار نه لري. زه تاسو ته یو بورډ درښیم دوستانو، تاسو ته کتلی سئ پر دې بورډ باندې دا د یوټیوب له جانبه ورکول شوی دی لیدونکو ته، یوټیوبرانو ته، چې ستاسو لیدونکي پر دا وخت باندې اکټیو وي. دوستانو، دا باوري نه دی، په دې وجه نه دی باوري چې دا خالص تاسو ملګري درشي او تاسو په ملګریو کې به یو 200 یا 300 کسان اکټیو وي پر دې وخت باندې. صحیح، ټول لیدونکي نه دي، ټول ویورز نه دي پر دې وخت باندې اکټیو. نو دوستانو، صحیح ټایم زه تاسو ته درښیم، صحیح وخت درښیم. سهار وختي ویډیو مه پورته کوئ، غرمه ویډیو مه پورته کوئ، ماپښین ویډیو مه پورته کوئ، مازدیګر ویډیو مه پورته کوئ. ولې مه پورته کوئ؟ وجه څه ده دوستانو؟ تاسو ته معلومیږي کوم سرکاري ملازمان چې دي، هغه سهار وختي راکښېني، په دا تیاري کې چې دی تیاري وکړي، صفایي وکړي، خپل دفترونو ته ولاړ سي. کوم سټوډنټان چې هغه سهار راکښېني، کپړې واغوندي، وردۍ واغوندي، خپل سکولونو ته ولاړ سي، یا غټان سټوډنټان کالج ته ولاړ سي، یونیورسټۍ ته ولاړ سي. هغه دومره وخت نه لري چې تاسو ویډیو وګورئ. پورته هم کوي، هغه چې د امپریشن یې ډاونېږي چې څه وخت تاسو ویډیو پورته کوئ. یوټیوب یا ته اول وار وګورئ چې په اوله ګنټه کې څو کسان وکتئ، که لږو کسان وکتئ، د هغه امپریشن ډاونېږي، یوټیوب یې پر مخ نورو خلکو ته ناست دی دوستانو. نو صحیح وخت زه تاسو ته درښیم. صحیح وخت یې دا دی دوستانو، د 6 بجو څخه، د څو بجو څخه؟ د 6 بجو، د ماښام د 6 بجو څخه بیا تر 10 بجو پورې، د 6 بجو څخه تر څو پورې؟ تر 10 بجو پورې. دا بالکل صحیح ټایم دی. دا ولې صحیح ټایم دی دوستانو؟ پر 6 بجې دکانداران، سرکاري ملازمین، د سکولو څخه، د کالجانو څخه، د یونیورسټیانو سټوډنټان ټول په کورو کې کور ته راغلي، روزانې والا، مزدورکار، څه کسان چې دي ټول کورونه راسي. هر څوک چې راسي، هر کاروبار چې کوي، د باندې چې بالکل موبایل نه یوز کوي، که ګس چا کور هم پرېښي، دا وخت موبایل راکړي د 6 بجو تر 10 بجو پورې. د 10 بجو بعد بیا څوکه خلک بېدېږي، کمېږي هلته. خو د 6 بجو څخه د څو څخه؟ د 6 بجو څخه تر 10 بجو پورې فکس ټایم دی، صحیح ټایم دی، خوندور ټایم دی دوستانو. پر دې ټایم چې تاسو ویډیو پورته کوئ، دا ویډیو به انشاءالله وایرل کېږي، بالکل به وایرل کېږي. خو خالي ټایم ته به هم تاسو نه ګورئ دوستانو. خلک چې اول وار ستاسو تمنیل وګوري، پر تمنیل باندې کلیک کوي. صحیح دی؟ نو ستاسو به تمنیل هم خوندور وي، ستاسو به د ویډیو ټایټل، دا کوم خط چې لیکلی دی چې په کومه باره کې ستاسو ویډیو ده، دا به هم خوندور وي. نور شان خو نو دننه دی، هغه تاسو په خپله پوهېږئ چې کوم ټیګ یا هیشټیګ دا شان کیورډ، دا شان به هم برابر وي، ډسکرپشن به هم برابر وي، هغه ویډیو وایرل کېږي دوستانو. صحیح دی؟ نو کوشش کوئ نن زما په د ویډیو ټاپک وخت، صحیح وخت نور شان ته نه ځمه، ځکه چې دا ویډیو بیا راڅخه اوږدېږي دوستانو. صحیح وخت ما ستاسو ته در وښوي، یو وار یې بیا درښیم دوستانو. صحیح وخت دی 6 بجې ماښام، په دې د 6 بجو څخه ونیسه، که 7 بجې یا 8 بجې 9 بجې تر 10 پورې، په دې کې چې هر وخت تاسو ویډیو پورته کوئ. ویډیو سټینګ ډېر وخت غواړي دوستانو. ویډیو که تاسو د ورځې جوړه کړې وي، مسله نه ده، په دوکان کې جوړولی سهار دی چې تاسو باندې ویډیو جوړ کړئ، خو د پورته کېدو ټایم چې دی، اپلوډېدو ټایم چې دی، ویډیو اپلوډوئ، دا به د 6 بجو څخه تر 10 په دې مابین کې تاسو اپلوډوئ. بالکل به ستاسو ویډیو صحیح لیدونکو له ځي، صحیح خلکو له به ځي، دستي به وایرل کېږي، ګرده خلک به کور وي، ګرده خلک اکټیو وي، آنلاین وي، بالکل ستاسو ویډیو به ځي. نو دوستانو، تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی ما غزنوي پښتون ته تر راتلونکي ویډیو پورې اجازه راکړئ. تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان.